د سخت لمونځ تعریف او پیژندنه. د لمر له راختلو وروسته د لمر تر زواله ادا کیږي. دغه لمونځ په احادیثو کې د اشراق، ضحا او بین په نامه یاد شوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: ستاسې رب فرمایلی دی: ای بني آدمه، د ورځې په پیل کې 4 رکعاته لمونځ ادا کړه، د ورځې تر پایه به زه ستا لپاره کافي شم. د سخت د لمونځ فضایل او ګټې. څوک چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي او بیا کیني د الله تعالی ذکر کوي تر څو لمر راوخیږي، بیا 2 رکعاته لمونځ ادا کړي، نو پوره د یو حج او عمرې ثواب ورته ورکول کیږي. د سخت لمونځ رکعتونه کم یې 2 او زیات یې 8 رکعاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل سره ثابت دي.